د اسلامي امارت چارواکو د قوشتېپې کانال له چارو لیدنه کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي او اداري مرستیالانو او یو شمېر چارواکو د قوشتېپې کانال د چارو ارزونې او نظارت په موخه بلخ ولایت ته سفر کړی. ملا عبدالغني برادر اخوند په دې نظارت کې ټینګار کړی چې اسلامي امارت د قوشتېپې د کانال تطبیق ته ژمن دی. له بهر نه د افغان زندانیانو د انتقال کمیټه جوړه شوه. د کابینې په 26مه غونډه کې د لوی څارنوال په مشرۍ د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او عدلیې وزارتونو، سترې محکمې او د زندانونو چارو د سمون ادارې استازو په ګډون له نور هیوادونو د افغان زندانیانو د رانتقالولو کمیټې جوړېدل تایید شول. افغانستان ته د پانګونې لپاره د یوې چینایي کمپنۍ پلاوی راځي. د چین د یوې دولتي کمپنۍ مسؤلینو په چین کې د افغانستان سفارت له سرپرست سره په لیدنه کې افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. په دې لیدنه کې تصمیم نیول شوی چې د یاد شرکت یو پلاوی به د نورو خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. هند د چابهار بندر له لارې افغانستان ته 20,000 ټنه غنم استوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان کې بشري وضعیت ته د رسیدو په موخه د هند دولت د ایران چابهار بندر له لارې 20,000 ټنه غنم دې هیواد ته استوي. له غزني تر کندهار د 220 کیلو ولټ برېښنا مزي غځولو پروژه پیل شوه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له غزني تر کندهار د 220 کیلو ولټ برېښنا مزي غځولو پروژه پیل شوه. دا پروژه چې د هیواد د برېښنا شمال ختیځ سیستم له جنوب ختیځ سره نښلوي په 125 کاري ورځو کې د 2.2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د برېښنا شرکت له بودیجې تطبیقېږي. فراه کې 2 کسان د انسان تښتونکو له منګولو ژغورل شوي. د فراه امنیه قومنداني وایي چې امنیتي ځواکونو 2 کسان د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلي. یا د قومنداني زیاتوي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې 2 انسان تښتونکي هم نیول شوي دي.